ټای په غاړه د پین شرټ په پوزیشن کې ګرځي ټای په غاړه د پین شرټ په پوزیشن کې ګرځي او ته به وایې صدر بوش زوی واشنګټن کې ګرځي او ایم ای زارواله دا کمیس پرتوک خوخ کاری ډېر ایم ای زارواله دا کمیس پرتوک خوخ کاری ډېر دا بې غیرته خلک څنګه په دې وطن کې ګرځي ګرانو قدرمندو دا اوس هم سره موجود دی د پښتو ژبې یو ښه شاعر یو مزاحیه شاعر اقبال جان صاحب د هغه زوی واده دی د هغه په موقع باندې موږ دلته موجود یو ګورو چې د هغه نه څه واورو ستاسو سره شعر کوو جناب اقبال جان صاحب ډېره مننه کتونکو السلام علیکم زه به یو نظم ووایم چې پیغلې خادو کې دوی سهار او مازدیګر مګي اوس والکان د جینکو نه زیات پوډر مګي او ناز په موټر سایکل وي په موبایل مشغولېږي او هیڅ پته یې نه لګي د ځان سره خندېږي داسې کېږي په لار کونه په سکوټر مګي نو اوس والکان د جینکو نه زیات پوډر مګي او ناز د نایي دکان کې 2 وخت پیس واش کوي نه نرخ کوي نه ښځه عجیبه غونته لباس کوي څوک پکې د هترو دکانونه غونډ په سر بګي نو اوس والکان د جینکو نه زیات پوډر مګي او څومره چې په مخ او په پنډو باندې مګلي دي څومره چې په مخ او په پنډو باندې مګلي دي داسې اقبال جان مې د چا نه اورېدلي دي د دې نم درېچون د په دې خپل لاندې دفتر مګي نو اوس والکان د جینکو نه زیات پوډر مګي او یو څو شعرونه نور چې په شین موټر کې ګرځي په مزو باندې سره دی او زمونږ یمینې زمونږ د غمه څه خبر دی په ورځ کې 3 غنټې لوډ شیډینګ په مونږ کېږي واړه بچیم په سلګو جړېږي ماشي او مچانې په غوږونو کې بنګېږي نو دا سخته خو په مونږ دا صاحب ته څه خبرېږي ځان ته لګولی په کور کې جنریټر دی او زمونږ یمینې زمونږ د غمه څه خبر دی دته څه تکلیف دی که وړه ګران او که ارزان شي 15 روپۍ سیر که په بټخېله کې کوپیان شي د 10 نه که 12 کرایه تو دکان شي د ولګي نه کمړه دا ټول د کلي غریبان شي الله به نور پیدا کړي په دې سیبې سه اثر دی او زمونږ یمینې زمونږ د غمه څه خبر دی دی به هم سبا راځي زمونږ نه به ووټ غواړي ګرځي په کوڅو کې به په شانتې دغه وباړي نو زه به ورته وایم چې زه مه چینګه وداړې ستا د لازخانه مې زړګی پر هر دی او زمونږ یمینې زمونږ د غمه څه خبر دی او دا یو ټنټي سټوري او نظم به درته وایم چې یو بوډۍ په لاره روانه وه رش جوړو نو بوډۍ تپوس کوي بچی او تپوس کوم دلته دا څه شور دی وایي ابۍ ځان چې خبر ترې نه کوي دا یو ټلټي سټور دی وایي دا سټور پکې دا څه ته وایي چې خلک پرې ورغونډ دی پسند کې بینه بچو په 2 ور باندې پنډ دی 3 قطاره جوړ دي 2 اوږده دي او یو لنډ دی یو غټ سړی مې ولیدو د بل په اوږو سور دی نو ابۍ ځان چې خبر ترې دا یو ټلټي سټور دی هغه وایي ابۍ دا په یو بل باندې سواره چې دا سړي دي مخونه یې په دوړو باندې وګوره خړي دي 15 روپۍ د بل ځای نه ارزان دلته وړي دي نو ځکه لګولی پسې هر یو سړي زور دی ابۍ ځان چې خبر ترې نه کوي دا یو ټلټي سټور دی نو ابۍ وایي 50 روپۍ پولیس کې نه پرانیزمه داواله یو لوټه دې ما دپاره هم زوی راواله بیا به پسې خپل نوسي راولېږم سباله واپس کور ته ورتللی نه شم ډېر لرې زما کور دی نو ابۍ ځان چې خبر ترې نه کوي دا یو ټلټي سټور دی هغه ورته ابۍ دا اسان کار نه دی لانجې پکې پېښېږي له وړي د باران په شان په دې خلکو ورېږي دا ګوره په دې یو بوډا چې سرې وینې بهېږي نو د دې د لاسه پروت مې هسپتال کې څه کرور دی ابۍ ځان چې خبر ترې نه کوي دا یو ټلټي سټور دی نو ابۍ وایي نږدې چې ورله ورته شي قربانو د ځیزو ورکولو واده کړي د سبحانو دا وایي اقبال جانو بې ځایه انسانانو لګولی هسې زور دی ابۍ ځان چې خبره ترې نه کوي دا یو ټلټي سټور دی بیا به بېلاویږو السلام علیکم ډېره مننه ډېره